رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مبارک صحابي دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې په دې قرآن شریف کې یو صورت یو مشتمل په څو آیاتونو باندې دی؟ په 13 آیاتونو باندې دی. اوس دا 13 آیاتونه دي رسول الله مبارک وي چې دا 13 آیاتونه چا ووي نو الله رب العالمین دا لومبی حدیث 1 نمبر په ګوته شماره قاری صاحب نو د دې د برکته به الله رب العالمین څه چلو کی د قیامت په ورځ به الله دا صورت د ده دپاره سپارشي وګرځوي. سپارش به یې کوي. سپارش خو تاسو پېژنئ که نه یو شي دی او زه پې حاصلېږم زه وهاب ګل حاجي صاحب زه ځان سره یو ډاکټر له د هغه لی بوځم نو ورور هغه ته خلک په قطارونو کې ولاړي او دې زه سپارش کې بوځم ما په کیسې وردنده کړي د سپارش کې دومره کمال دی. نو رسول الله مبارک وی چې په قرآن شریف کې یو صورت دی چې په 13 آیاتونو مشتمل دی. دا صورت خو به یو تا دا کار وکړي چې سپارشي به شي او سپارشي به داسې شي حارث صاحب دې ته لږ غوږ کېده دا غوږ کولی وکړه چې دا سپارش به دې د هغې پورې نه پرېږدي چې تر څو یې جنت ته نه داخل کړي دا به دې جنت ته داخلي چې دا ابو هریره وي مرګورو ته دا کوم صورت دی وهي تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء دا تبارک الذی دی چې دا صورت ته ماښام ووي دی به سپارشي ستا دپاره او هغې پورې به دې نه پرېږدي تر څو یې ته جنت ته نه داخل کړي. دا رونو په ترمیزي شریف کې هم دا حدیث راغلی دی او دا حدیثو په نورو کتابونو کې هم راغلی دی. نو گویا چې ستا دپاره دا سپارشي وګرځېده. او بیا حضرت انس وی چې د رسول الله مبارک 10 کاله خدمت کړی دی هغه هم دا وی چې ما هم دا د رسول الله نه اورېدلی دی ما هم دا د رسول الله نه اورېدلی دی چې هغه وفرمیل چې په قرآن شریف کې یو صورت دی او په 13 آیاتونو مشتمل دی د هغه الفاظو کې داسې دي هغې پورې به دې نه پرېږدي هغې پورې به دې نه پرېږدي هغې پورې به دې نه پرېږدي تر څو چې جنت ته نه داخل کړي. دا رونه د رسول الله مبارک دویم حدیث دا د حدیثو په کتابونو کې راغلی دی. نو گویا چې دا ستا او زما دپاره یو سپارشي شو او دې د ده په د دې صورت د برکته به الله تا جنت ته داخلي هغه جنت چې نن ته دا دې راغلی تو ته په ګرمۍ او یخنۍ کې لګیا یې رب ته سجدې لګې د رب رضا غواړې خو د رب د رضا لوی مظهر څه شي دی دغه تیمورجانه جنت دی. الله به د خپلې رضا په بدله کې د قلوي مقام او لوړ مقام درکړي. نو دویم نمبر وی هغې پورې دا د هغه د الفاظ دی پورې هغې پورې چې تر څو یې جنت ته نه داخل کړی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لږ په کولو غوږونه وورئ یو صحابي دی د هغه دی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه او لوی عالم دی. ګورئ وړوکی سړی هم نه دی په صحابو کې ډېر لوی عالم دی ډېر لوی مقام لري ډېره لویه مرتبه لري. بهر کې عبدالله ابن مسعود مقام مرتبه اخو ځان له جمعه غواړي چېرته ځان له جمعه کې به بیان کو خو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په قرآن شریف کې یو صورت دی او په 13 آیاتونو مشتمل دی. کم انسان چې د دې تلاوت کوي یاد ساتئ کم انسان چې دا لولو د شپې الله رب العالمین به د دې لوستلو د برکته څه چلو کي الله به تې د قبر ټول عذابونه لر کي د قبر د راحت دپاره الله دا یو لوی مظهر ګرځولی دی. دا عبدالله ابن مسعود وی او بیا عبدالله ابن مسعود څه وی د عبدالله ابن مسعود دا د خولې مبارک الفاظ دي چې کله انسان په قبر کې کیدي قبر ډېر سخت ځای دی حاجي صاحب ډېر سخت ځای دی الله اکبر. زه بعضې وخت سوچ کوم ویم دې دا دنیا ده او دا څه نه دا به ډېرو لوی لوی صحابو کو موږ څه شي یو خطرناک ځای دی خطرناک لومبی منزل دی که نه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وایي چې د منزل د آخرت د منزلونو نه لومبی پوړی ده انسان په قبر کې کیدي. دې دنیا کې په موږ باندې تکلیف راشي زویم سر ته ولاړی رورم سر ته ولاړی پلارم سر ته ولاړی لورم سر ته ولاړی خورم سر ته ولاړی مورم سر ته ولاړی ګاونډیم سر ته ولاړی رشته دارم سر ته ولاړی. قبر هغه ځای دی هغه ځای چې دقلته به یو تی او یو به د الله ذات وي څوک ملګري نشته نیک عمل دی هغه بیا بله خبره ده. قبر ډېر سخت ځای دی د دې د وجې زه بعضې وخت ویمه
چې دا د مشکات په دې لومبي بابونو کې دا حدیث دی چې عثمان رضی الله تعالی عنہ څومره لوی شان لري، څومره لوی مقام لري، څومره لوی مرتبه لري. خو چې کله به قبر ته ودرېده که نه، قسم په خدای په حدیثو کې دا الفاظ دي، تاسو وګورئ د مشکات د لومبي حدیثونه، باب اثبات فی عذاب القبر په دې لومبي بابونو کې، نو یې دومره به بجلا شو چې دا ږیره به یې د اوښکو نه ډکه شوه. چا ورته دا ولې؟ د نبی علیه السلام په محفل کې خو نور هم ډېر بیان کېږي، د جنت کېږي، د دوزخ کېږي، د محشر د روزي کېږي، نور هم ډېر سختې بیان، ته نه جاړې. خو چې کله قبر ته ودرېږو، الله اکبر، د هغه وایي دوه خبرې وکړې، دوه خبرې. و یو خبره دا کومه د دې د وجې جالب چې دا د منزل د آخرت د منزلونو نه لومبی پوړی ده، او چې په دې لومبی پوړی کې کامیاب شي نور ټولې بیا کامیابې دي. او دویم نمبر د دې د وجې جالب چې دا ډېر د یوازیوالي ځای دی، ډېر د تنهایۍ ځای دی. بس دلته به یو زیمه، یو به د الله ذات یو به زما عملي، یا به نیک عملي یا به بد عملي. نو جالم د دې د وجې نو قبر رونو خطرناک ځای دی. خو حضرت عبدالله ابن مسعود وی الله رسول الله مبارک وی چې کم سړی د صورت حشر د صورت ملک تلاوت کوي نو دا انسان به د دې د برکت الله د قبر د عذاب نه بچ کوي. اوس څنګه بچ کوي دا وورئ، لږ دا وورئ څنګه بچ کوي. د قبر څو لخه دي تیمور جان؟ څلور. شاباس، څلور لخه دي. یو خی دی، یو ګس دی، یو خپي دی، یو سر دی. تاسو د الله په ذات یقین وکړئ. د حدیثو دا کتاب راواله، د حدیثو دا کتاب راواله. وی الله رب العالمین چې کوم سړي صورت ملک تلاوت کړی دی نو دا قبر د رسول الله مبارک ویلی دی چې دا په انسان باندې راجوخ شي. نو دا بیا نبی علیه السلام ګوره د هغې کیفیت هم بیان کړی، راواله حدیث. وی د انسان د ښي اړخ دا پوښتی د ګس اړخ پوښتو کې داسې نه نوځي، داسې راجوخ دی. خو عبدالله ابن مسعود وی چې کوم سړی د صورت ملک تلاوت د شپې کوي نو چې د ښي اړخه پې عذاب راشي نو صورت ملک به ورته مخامخ شي. وی چې ګس اړخ ته عذاب راشي نو د ګس اړخ ته به ور مخامخ شي. وی چې د خپو طرف نه عذاب راځي وی صورت ملک به ورته مخامخ ولاړي. او وی چې د سر د اړخ نه عذاب راځي وی سر ته به ولاړي. وی د څلورو واړو اړخو د عذاب نه به د قرآن شریف د عظیم صورت بچ کي. دا عبدالله ابن مسعود ویلي.